د هرات ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کرونا وایروس مشکوکې پیښې زیاتوالی موندلی، خو په خبره یې تر اوسه یوازې د یوه ناروغ پایله مثبته ثابته سوې ده. عبدالحکیم تمنا د هرات عامې روغتیا رئیس په خبره د دوی ټوله هڅه دا ده چې د دې ویروس د خپرېدو نیټه وځنډوي او په هرات کې له کبله د مړینې کچه راټیټه کړي. هرات میشته وګړي چې اوس په یو نسبي بیړني حالت کې اوسیږي د ایران سره د پولې د خلاصوالي له کبله خورا اندېښنه لري. نور حال په راپور کې. هرات ولایت کې روغتیایي چارواکي د کرونا وایروس د مشکوکو پیښو د ډیروالي خبره کوي، خو په خبره یې تر اوسه پرته له یوه کس نه د ټولو نورو پایلې منفي راغلي ده. عبدالحکیم تمنا د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي کووید-19 چې د کرونا وایروس د کورنۍ څخه دی د هوا له لارې نه بلکې د خولې او پزې د مایعاتو له لارې سرایت کوي، او په خبره له همدې کبله د دوی ټینګار دا دی چې عامه ځایونه چې ګڼه ګوڼه پکښې زیاته ده باید تړلې وساتل سي او خلک د کور زیات بهر ونوزي. خوشبختانه ویروس کرونا ویروس هوایی نیست و ویروس قطره‌ایه، یعنی توسط سرفه و عدسه الی فاصله 1-1.5 متر پراکنده میشه و بعد روی سطوح میشینه یا روی دست میشینه و از روی سطح باز خود دست ممکنه گرفته شه و اگر دست به بینی و دهن و چشم بخوره ویروس به بدن انتشار پیدا میکنه. اینطور نیست که در هوا به شکل سیار باشه و کمی اگر رعایت نکات صحیح ما بکنیم انشالله خود و خانواده خود مسئول نگاه می‌داریم و دقت به کار داره. ښاغلی تمنا وایي د کرونا وایروس د خپرېدلو مخنیوی په داسې حال کې چې د ایران سره پوله خلاصه ده ناشونی دی، خو په خبره د عامې روغتیا ټوله هڅه دا ده چې د کرونا وایروس خپرېدل په هرات کې لږ پس کړي او له کبله د خلکو مړینې کچه راټیټه کړي. بخش ایزولیشن ما فعلا در داخل شفاخانه آرزو یک گوشه هست برای ظرفیت 80 مریض. 80 مریض ما میتونیم مدیریت بکنیم برای از اینکه ممکنه تمام قبلا گفتم تمام تلاش‌ها اینه که ما سناریو رو به تأخیر بندازیم، تعداد کیسا ما کم شه، میزان مرگ کم شه. در شفاخانه ما کار میکنیم که میزان مرگ کم شه. ما جاهای دیگه هم به کمک جناب رئیس در جریان هست، ممکن است تغییراتی به وجود بیاید که ما به یک موقعیت دورتر ببریم بستر کنیم. از روز شنبه انشالله سر از این موضوع بحث میکنیم. په همدې حال کې یو شمېر کسان بیا د ایران سره د پولې خلاص پاتې کېدل او د اضطراري حالت په سمه توګه نه پلي کېدل د اندېښنې وړ بولي او د حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي واوسي. روزانه بیش از 2000 نفر تنها از بندر خود اسلامقلعه به ولایت هرات میآید. اینا باید تست و کنترل جدی باید بشه جناب رئیس و قانونا باید تا 14 روز اونجا نگه داشته بشه که ما برای 2000 نفر در هر روز ما برای ما مشکل است و هم قناعت دادن مردم برای 14 روز اونجا هم برای ما مشکل است. این یک مشکل اصلی است که ما اگه کس مریض هم باشه تعداد اولیه مریضی باشه تا 14 روز تشخیص داده نمیشه ما از کجا بفهمیم که مریض است یا نیست؟ یکی از علایمی که ما امروز بسیار پریشان ساخته و می‌خوایم واقعیت ها رو بگیم اینه که مردم اون تمهیدات لازم روی دست ندارن. شما وقتی که وارد شهر هرات میشیم از اجتماعاتی که صحبت شد متاسفانه عملاً اجتماعات به شکل سری از او وجود داره. شما در قسمت بازار صرافای هرات برین، بحث مسائل تبادل پول، بحث مسائل یک جایی ها، عدم نمو فاصله گرفتن ها، بحث مسائل حمام ها، بحث مسائل طلاق عروسی، اینا موضوعاتی است که متاسفانه امروز وجود داره. د بل خوا د هرات ولایت والی بیا وایي له دې کبله چې زرګونه افغانان د پولې پر سر بې سرنوشته پاتې نشي د ایران سره پوله پرانیسته پاتې سوي او په خبره هڅه یې دا ده چې د شنبې څخه په ټول هرات کې روغتیایي اضطراري حالت عملی کړي. به خاطر از میم ما حالا را بند کردیم، عروسی ها را استاد کردیم لیکن من مطمئن هستم که 100% این کار عملی نشده. سر از شنبه ما مجبور هستم که خودم امرای یک تیم بیرون شویم و دانه را چک کنیم. یک قوت امنیتی مشترک دیروز دستور داده شده که او از پلیس، امنیت، اردو ای جور میشه که ای امی فیصله را که در مورد کرونا ما میکنیم او را تعقیب کنه که او اجرایی شود. 14 ورځې وړاندې په هرات ولایت کې د کرونا وایروس لومړی مثبته پیښه ثبت شوه او تر هغه وروسته شاوخوا 80 نورې مشکوکې پیښې ثبت شوې خو پایلې منفي راوتلې دي.